چاته غصه ډیره زیاته راځي نو دا یو عمل دی وکړي رب العالمین به د هغه غصه مکمل ختمه کړي او د لوی عزم والا خاوند به شي، زړه به انتهایي نرم شي. زما عزتمندو، نن درته د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې عمل درته ښیمه که دا عمل هغه یو انسان وکړي چاته چې غصه ډیره راځي. لکه بعضې کسان وایي ډیرې زیاتې غصې راځي چې څه وکړم، ډیر زیات غصه ناک وي. بعضې کسان وایي څه داسې خاص وظیفه منئ چې هغې د وجې نه زه دا وظیفه کوم او زما غصه ورسره نه راځي یا زما غصه ورسره سړېږي. وظیفه شته دی او د هغې علاج هم شته او د هغې یو خاص عمل دی. که دا عمل تاسو وکړئ نو دا غصې به تر د عمر دپاره د تاسو ختم شي. کله به بیا تاسو له غصه نه راځي او ستاسو زړه به رب العالمین ډېر زیات نرم کړي د خلکو دپاره او د ډېرو اعلی اخلاقو خاوند به شي. او چې کله د ډېرو اعلی اخلاقو خاوند شي د هر چا په زړه باندې به خلک یې هر څوک به د سره د زړه نه مینه هم ساتي بیا. او کوم انسان چې غصه ناک وي، غصې ډېرې کړي، نو معاشره کې د هغه انسان څه قدر او څه عزت نه وي. دې وجې نه د دې علاج ډېر ضروري دی. د غصې علاج انتهایي ضرورت دی. نو د غصې د ختمولو دپاره نن د بسم الله الرحمن الرحیم یو عجیب غوندې عمل درته ښیمه. دا ویډیو تر د اخره پورې وګورئ انشاءالله چې طریقه درته ښیم. یاد ساتئ که چېرته کې دا یوه ښځه ده او د هغې خاوند انتهایي غصه ناک دی، ناجایزه غصې کوي، هسې بېسه غصې کوي یا هسې بېسه فضابوي، نو که هغه زنانه دا عمل وکړي، دا کومه طریقه چې درته ښیم د بسم الله الرحمن الرحیم، انشاءالله چې د خاوند ناجایزه غصې هغه به ختم شي او هغه به په دې ښځه باندې مهربانه شي. دغه رنګې د چا والدین دي او ناجایزه غصې کوي، ډېرې زیاتې غصې کوي، موږ وایو چې دا د ښو اخلاقو خاوندان شي. که دا عمل ولې تاسو وکړئ نو انشاءالله د دې عمل په برکت سره به هغوی د اعلی اخلاقو خاوندان شي. غصه به بالکل ختمه شي، بیا ول غصه نه راځي. که د چا اولاد دی او اولاد ډېر زیات غصه ناک دی ډیره زیاته غصه ول ورځي، په نسو خبره باندې پښتانه وایي اسمان ته خیږي. نو که د چا اولاد ډیر زیات غصه ناک وي، ډیر زیات نافرماني او دا عمل هغوی وکړي نو انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به د هغوی اولاد چې دی هغه به تابعدار شي، غصه به د هغوی بالکل عمر دپاره ختمه شي. دې نه علاوه که یو انسان دی او هغه د دې خبرې خواهشمند دی چې دا غصه خو ما له راځي، ځان له به څنګه علاج کوم، ته ځان له هم دغسې علاج کولی شي. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به دستانه غصه د عمر دپاره ختمه شي او بیا به کله هم تاله غصه نه راځي. دا یو داسې پاورفل عمل دی. نو راځي محترمو، د دې بسم الله الرحمن الرحیم دغه عمل درته ښیم چې دا په کومې طریقې سره کوو او غصه به زموږ نه په کومې طریقې سره ځي، موږ به د غصې نه خپل ځان څنګه خلاصوو. نو دا عمل وکړئ انشاءالله چې د غصې به تر د ټول عمر دپاره خاتمه وشي. د ټولو اول راځئ یوه ښځه ده او ښځې له غصه ډېره زیاته، یوه ښځه او د هغې خاوند له غصه ډېره زیاته ورځي او په خاوند باندې په دې ښځې باندې ناجیزه غصې کوي. نو دا ښځه چې کله د خاوند نه دا څکلو والا څیز ورکوي، مثلا اوبه ول ورکوي، هر څه ورکوي، د هغې نه مخکې د 100 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او په دې اوبو باندې یا په بل دغه رنګه څیز چې هغې څکي هغې باندې دم کړي او دغه اوبه دې په دې خاوند باندې وڅکي. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به د خاوند ناجایزه غصې ختمې شي عمر دپاره، بیا به چېرته دې سره غصه نه شي ورته. د چا مور او پلار داسې دي چې انتهایي غصه کېږي، په جایز او ناجایز په هر یو خبره باندې غصه کېږي، غصې وله ډېره زیاتې ورځي. که هغې دپاره هم عمده عمل یعنې بسم الله الرحمن الرحیم 100 کرته ووایي، اوبو باندې دم کړي او هغوی له ورکوي روزانه، انشاءالله ان قریب به د هغوی تمامې غصې ختمې شي او رب العالمین به د اعلی اخلاقو خاوندان کړي. دغه رنګ د چا اولاد دی د خبرو کولو شان ورسره بالکل نشته، که هغوی سره خبرې کوي نو بس بالکل ځان له کار ګوري. اولاد ډېر غصه ناک دی، نو که د اولاد دپاره هم دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې اولاد به هم تابعدار شي، غصې به بیا د هغوی نه وي، غصې به قطعا بیا نه کوي. یو انسان دی هغه وایي چې زه دې په خپله ځان له د علاج وکړم، په خپله به زما غصه څنګه ختمه شي، نو د هغې دپاره
یو خو به دا عمل کې چې روزانه کله څه هم څکې که اوبه څکې چای څکې هر څه څکې د هغې نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم وې 10 کرتبه وې او بیا په هغه د څکلو والا څیز باندې به دم کې هغه به وڅکې ورسره به ته اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون دغه آیات مبارک به روزانه د هر فرض مازه نه پس به 20 کرت وې 10 کرتبه وې دا عمل ته تر د همیش د پاره جاری ساته یعنی تر د هغه وخت پورې کوه تر څو پورې چې تا ته پیدا شدي حاصله شوی نه ممکنه ده چې په یو ورځ کې ته د ښو اخلاقو خاوند شي ممکنه ده چې په یو هفته کې دننه دی د ستا تمامې غصې ختمې شي او د ښکلي اخلاقو خاوندان بشي دا د ستا د عقیدې پورې خاص ته اعتقاد پورې څومره د الله جل شانه باندې باروسه مضبوط کامل یقین دی هغه نه دا وظیفې زیات چې د اثر کوي نو محترمو دا یو ډیره زبردست وظیفه را د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه هم ده او د بسم الله الرحمن الرحیم یو زبردست عمل دی د غصې د ختمولو لپاره تاسو هم کولی شئ نورو ملګرو ته هم حواله شئ چې هغوی خو هم د دې وظیفې نه بالکل پیدا اخیستلی شي